د دې اوس څخه چې د سیقولو سفارې سر دی د یهودو د نصاراو د یو بلې شبهې جواب الله عز وجل ورلره ورکوي او دا هم مخکې ورکوي شبهه وروسته واقع کېږي واقع سوې لا تر اوسه نه ده الله عز وجل هغه د دوی اعتراض و نبي علیه الصلاة والسلام ته مخکې لا د پیشنګویي پر رقم باندې ورښیي چې یهود بیا تا ته دغه رقم وایي الله عز وجل نبي علیه السلام ورته خبروي د څه دپاره پیشنګویي مخکې ورته کوي چې بیا کوم وخت دغه سوال پیښ سي دا شبهه پیښه سي چې پر نبي علیه الصلاة والسلام ډېر بوج رانهولي مخکې لا ورته خبر دی چې بیا دی دغسې وایي واقعه دا وه نبي علیه الصلاة والسلام چې په مکه کې اوسېدی په مکې ژوند کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې و طرف ته مخ کاوه باره بین المنځ کاوه عبادت خو لمونځ دی دا مخ ګرځول چې ودې خواته وګرځو یا دې ته دا خو بیا د عبادت طرز دی نو یو په خپله عبادت دی یو طرز و طریقه ده نو طرز و طریقه د پیغمبر علیه السلام دغه و چې د کعبې و خواته مخ ګرځوه الله دغه امر ورته کړی چې کوم وخت نبي علیه السلام مهاجر سو ولاړی مدینې شریفې ته په مدینه کې ځینې تفاسیر وایي چې 14 میاشتې ځینې وایي 11 میاشتې تر 11 میاشتو پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیت المقدس طرف ته لمونځ کاوه اخواته مخ کاوه مکه دلته واقع ده مدینه دلته واقع ده بیت المقدس ولته واقع ده مدینه په دا مابینځ کې ده نو دلته په دا مدینه کې چې دی بیت المقدس ته لمونځ کوي و اخواته مخ کوي برخې کعبې ته شا راځي نو دا 11 میاشتې دغه رقم دوام دا خبرې وکړي د هغه هدف دا و چې دا یهود چې دي نصارا د دوی قبله خو بیت المقدس دی مګر په بیت المقدس کې چې بیا د دوی فرق شته یهود چې دي هغه د غربي طرف ته هلته یو صخره ده هغه طرف ته مخ کوي او نصارا چې دي هغه یو شرقي طرف ته کوي په بیت المقدس کې دننه هلته بیا دا خواته دی مخ کوي نو د لمر خاته خواته نو د دې قبله په خپل ځان کې سره مختلفه ده مګر دونه کدار خو چې سابقه انبیا چې تیر سوي چې چپ ابراهیم علیه السلام د ټولو دغه چې د منځه طرف چې د عبادت طرف چې هغه بیت المقدس دغه قبله دغه بیت المقدس نو نبی علیه السلام د دې د جلجویی لپاره د یهود او نصارا دغه د جلجویی لپاره اعلی امر ورته وکړي چې د بیت المقدس خاطر مسکوچ کېدای چې دوی په دې خبره پوسی چې دا حق نبی دی د نور نبیانو تصدیق کوي هغه د هغه د قبله تصدیق د هغو د قبله تصدیق علاوه کې چې بره به ایمان راوړي مګر دا 11 میاشتې تېرې سولې دوی ایمان را نه وړي نو الله عز وجل بیرته نبی علیه الصلاة والسلام ته امر کوي چې ته مخ د قبلې وخواته که د کعبې شریفې وخواته بیرته دې خواته نو دغه امر چې ورته وسو باره نو دغه د یهودو د ناپوهانو د بېعقلانو به دا ویل ول دا عجبه کار دی یو څو ورځې دې خواته لمونځ کوه هسې بیا لمونځ اخواته کوي نو دا ولې چا و چا بیا باره ویل دا زموږ سره ضد کوي کنې قبله هغه قبله د بیت المقدس دی مګر زموږ حسد و عناد یې په زړه ننوتلی دی اوس یې نفس نه اخلي چې زموږ قبلې ته لمونځ وکړي مخې د کعبې وخواته کوي چا دا واجبل نورو به بیا دا توجیه کول باره دا په دې واوښتي دی خو په حقه نبي نه دی د ځانه یې دین جوړ کړی دی اوس په دې خپل دین کې متحیر دی چې اوس کومې خواته مخکې نو ګای دې خواته کې بیا یې رایه بدله شي یا راس دې خواته وکړه بل وخت به بیا بدل سراسه دې خواته وکړو که په حق نبی وای د حق نبی خو یې وکبلای دا دغه چې نن دوري د سبا دوري تر اوړه را اوړي معلومه ده چې په خپل نبوت کې شکمن دي حقیقي نبی نه دي چا دا توجیه کول نو دا دوی خو نبی علیه الصلاه والسلام زیری تر اوسه دا ویل سوي نه دي تحویل د قبله راغلی نه دي تحویل د قبله چې راځي هغه آیتونه بیا د ورسته براسي اوس مخکې له الله عز وجل ودته پیشنګویي وکړه چې معنا د قبله تحویل خو راځي را روان دي مګر دغه سوالونه بیا در باندې کوي جواب بیا ورته ووایه جواب یې موسی الله عز وجل وشي نو چې سوال جواب دواړه سړی واوري باره به په زړه کې مطمئن سي چې سوال ګرسره غلط و چې دی کاوه الله وایي سجر دی یقولو چې وبه وایي السفهاء دا بعقلانو ناپوهان من الناس د انسانانو څخه په انسانانو کې دا ناپوهه خلک دا بعقل خلک چې د دین د احکامو سره ناشنا یې هغه به داسې سوال وکړي وایي ما ولاهم ما څه شي والله وګرځول هم دغه مؤمنان او مسلمانان عن قبلتهم د قبله څخه د دوی التي هغه قبله کانو چې دی و علیها پر هغه قبله باندې دوی چې پر کومه قبله په د مدینه کې د 14 میاشتې د دې څخه څه شی وګرځول چې وسې بیرته مخ د کعبې وخواته وګرځاوه هلته که د آیات سره څه پام سیقولو ژر دي چې وبه وایي معنا تر اوسه خو ویل سوي نه دي بیا به نو درته ووایي سوال به در باندې کوي نو قلته په جواب کې ورته وایه پیغمبر ورته لله المشرق والمغرب لله الله عز وجل المشرق المرخاته خوا ده
والمغرب لمر بیا د خوا نو مشرق او مغرب چې د الله طرف د الله جې نو دا ګرد ځایونه به کې وي هر ځای چې دی د یو چا لپاره مشرق د بل چا لپاره مغرب دا د مځکې هره نقطه چې ته یادوې پر دغه علاقه باندې چې لمر راځي پر یو چا باندې راخیږي پر دغه ځای اوس اخواته چې بیا خلک پر هغو باندې لویږي دا همداسې د لمر روان دی ګړی په ګړی پر خلکو راخیږي پر ځینو خلکو لویږي نو چې خدای لره مشرق مغرب څه معنا ګرد